د محمد رسول الله شان وګورئ. په مکه مکرمه کې بیا خاص په قریشو کې د محمد رسول الله خپل ملګري ډیر کم ولو. حتی د هجرت په وخت کې یوازې حضرت ابوبکر صدیق سره ملګری دی. کفارو د ده دپاره لار نیولې ده و مدینې ته هم نه پرېږدي. د ډیرو کفارو د زړه غټ ارمان دا و چې کاشکې زه محمد رسول الله ته په یو طرز باندې په یو طریقه باندې و ده ته تکلیف ورسوم. نو د محمد رسول الله دشمنان په مکه مکرمه کې زیات دي. راسي اوس د ده وسیله رحمي ته وګورئ چې محمد رسول الله له خپلو قریبانو سره څنګه طریقه کوي. محمد رسول الله چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، له هجرت څخه وروسته 10 کاله هلته تېر سوي دي. لیکن هغه موقع چې الله تعالی راوستله چې کله الله تعالی مکه مکرمه فتح کړله، چې کله مکه مکرمه فتح سوله، صحابه کرام 8000 کسان و مکې مکرمې ته راننوتل. نو په دې وخت کې د قریشو مشران، د قریشو زنانې دا ټول داسې غمجن دي، ټول پریشانه دي چې نن خو هغه کس چې موږ د خپل سر دشمن بلئ، نن الله تعالی و هغه کس ته واک ورکو او موږ د ده سره څومره ظلمونه کړي دي، آیا اوس به له موږ سره څنګه معامله وکړي؟ د قریشو د زنانو په باره کې راځي وایي چې په دې شپه باندې چې کله مکه مکرمه فتح سوې ده، یوه زنانې ته خوب هم نه ورتلی. اخر دا زنانو و خپلو خاوندانو ته وویل چې ته یې روزئ دا صحابه کرام او محمد رسول الله څه سو، دا خو په زراو انسانان رالو، لیکن د شپې سم نیمۍ حصه تېره سوې ده، تر اوسه پورې د یوه کس هم درک نسته. چې کله د دې زنانو خاوندان د باندې راووتل، مکې مکرمې ته چې رالو، 8000 صحابه کرام په عبادت باندې لګیا دي. څوک په دې وخت کې طواف کوي او څوک په لمانځه باندې دي. چا د بیت الله هغه پوش نیولی دی، له الله تعالی ته زارۍ او سوالونه کوي. په دې وخت کې قریش حیران سو چې دا خو موږ د زړه تر ټولو غټ ارمان دا و چې دا زموږ یو غټ دشمن دی، لیکن موږ ته نن څومره موقع راکړې ده. په دې وخت کې د سعد بن عباده په نامه باندې یو صحابي دی، هغه جنډه د ده په لاس کې ده او دا اواز کوي الیوم یوم الملحه، نن خو د جنګ ورځ ده، الیوم تستحل الکعبه، نن خو الله تعالی په کعبه کې هم موږ ته جنګ کول حلال کړي دي، نن به موږ قتال کوو، له هغو څه به خپله بدله اخلو. ابو سفیان په دې وخت کې ایمان نه دی راوړی. چې کله یې دا آواز واورېدی، اعتراض یې وکړو چې آیا له موږ سره څنګه مکالمه کیږي، پر موږ باندې ولې دومره ظلم کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د سعد بن عباده خبره ورسېدله. فورا یې له سعد بن عباده څخه هغه د جنګ چې کومه جنډله ده څه وه هغه یې ځینې واخیستله او د ده و زوی ته یې ورکړله. کله چې هغه جنډه د سعد بن عباده څه واخیسته چې زوی ته یې ورکړه، زوی یې بیا دا اعلان وکړو الیوم یوم المرحمه، نن د وسیلې رحمي ورځ ده، نن د جنګ ورځ نه ده، نن به محمد رسول الله پر خپلو قریبانو باندې شفقت کوي. نو محمد رسول الله اعلان وکړو من دخل دار ابي سفیان فهو آمن، څوک چې د سفیان و کور ته داخل سو هغه په امن دی. ومن القى السلاح، چا چې خپله سلاح تسلیم کړله، خپله اسلحه یې کښېښوله، فهو آمن، هغه ته موږ امن ورکړی دی. ومن اغلق بابه فهو آمن، او کم کس چې له کوره څخه نه راووتی د جنګ دپاره، د الله رسول فرمایي دغو کسانو ته هم موږ مغفرت کړی دی. ګوره د محمد رسول الله له خپلو قریبانو سره څومره مینه محبت دی، څومره شفقت یې ورسره دی.